السلام علیکم د آر ام رحماني چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو تمه ده چې ټول بخیر لکه څنګه مې چې په تیر ویډیو کې تاسو ته د ایران هیواد سکالرشپ وړاندې کړی وو او ټولې اړینې لارښوونې مې درته ښودلې وې. نو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو ته هم داسې یو سکالرشپ معرفي کړی 100% وړیا دی. زموږ د چینل لیدونکو او اوریدونکو که تاسو زموږ آر ام رحماني یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو همدا شیوه زموږ رحماني یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ځان سره هم ووهئ ځکه چې زموږ ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي او ځان د داسې مفید ویډیوګانو څخه برخمن کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو ته د عربي متحده اماراتو د لیسانس سکالرشپ معرفي کړی دی. دغه سکالرشپ د القاسمیه پوهنتون چې د عربي متحده اماراتو او سیمې په کچه یو پیژندل شوی پوهنتون دی د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې موقعیت لري چې هر کال د لیسانس په کچه سکالرشپونه اعلانوي او د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانان هم ورته اپلای کولی شي چې اوس هم یو شمیر افغان ځوانان هلته په زده کړو بوخت دي. د دغه سکالرشپ موقعیت عربي متحده اماراتو شارجه ښار کې دی. د پوهنتون نوم القاسمیه دی. د زده کړې کچه لیسانس د نوم لیکنې بڼه انلاین ده. دغه سکالرشپ بشپړ وړیا دی. دغه سکالرشپ لاندې امتیازات لري. د زده کړو او پوهنتون فیس بشپړ وړیا دی. میاشتنی جیب خرڅ د اوسېدو ځای او ډوډۍ وړیا ویزا د تګ راتګ ټیکټ روغتیايي بیمه او خدمتونه په القاسمیه پوهنتون کې د لیسانس په کچه لاندې څانګو ته نوملیکنه کیږي. د قرآن علومو لیسانس پروګرام، د شریعت او اسلامي زده کړو لیسانس پروګرام، عربي ژبې او ادبیاتو لیسانس پروګرام، اقتصاد، د جمعي ارتباطاتو لیسانس پروګرام. هغه کسان چې غواړي نوملیکنه وکړي لاندې ټکي دی باید په پام کې ولري. اول له 12 ټولګي څخه فارغ وي. دوهم د اسلامي علومو او شریعتو پوهنځي ته د نوملیکنې لپاره فیصدي لږ تر لږه باید 15 وي او د اقتصاد پوهنځي لپاره فیصدي لږ تر لږه 80% وي. د نوملیکنې پر مهال د ژبې کوم سند ته اړتیا نشته خو یو کال وروسته د اقتصاد پوهنځي کامیابانو ته د ټافل سند درلودل اړین دی. عمر یې له 14 کلونو څخه کم او له 20 کلونو څخه ډیر نه وي. د نوملیکنې پر مهال لاندې سندونه باید ولرئ: د 12 ټولګي شهادتنامه، پاسپورت، سکین شوی عکس، د نیکو اخلاقو درلودلو سند، د زیږیدنې سند چې تذکره هم کارولی شي، د روغتیايي سند اړین او حتمي دی. دوه نورې فورمې چې له ویبپاڼې اخیستلی شئ باید ډکې کړئ. دغه فورمې د القاسمیه پوهنتون په سایټ کې چې هلته نوملیکنه کولی شئ هغه ځای نه دغه فورمې ترلاسه کولی شئ او بیرته یې خانه‌پوري کولی شئ تر څو بیرته د نوملیکنې په وخت کې تاسې دغه دوه فورمې بیرته ور واستوئ. د نوملیکنې لپاره لینک زموږ د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی. تاسو کولی شئ چې دغه لینک زموږ د ویډیو ډسکرپشن څخه واخلئ او نوملیکنه ورته وکړئ. که بیا هم کومه ستونزه لرئ نو زموږ د واتساپ په شماره باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ. بیا هم یادونه کوم که تاسو زموږ دغه ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ یوټیوب چینل ځان سره حتما سبسکرایب کړئ.